الرحیم. د پښتو د ادب د ارتقا دویمه برخه او دویمه حصہ. پرون مونږه ویډیو کې ویلو چې پښتو ادب افتتاح کله وشو، د پښتو د ادب ارتقا او آغاز او لومبه غزل چې مونږ ته په 139 هجری کې د امیر کروړ صاحب ملاو شوی دی. نو پاګې باندې سلګ ډېرې خبرې مونږ کړې وي. نن به د پښتو د ادب دویمه برخه دویمه حصہ چې کله محمود غزنوي په هندوستان باندې حمله وکړي او داغه راتلو سره د پښتو ادب کې څومره بدلون راغی او د پښتو په ادب کې څومره انقلاب راغی. نو داغه په حملو سره د پښتو ادب ته فارسی رادن نشو، د فارسی ادب د پښتو په ادب کې رادن نشو، د فارسی اثر د پښتو په ادب کې رادن نشو. هغه ټیم کې شاعرای سره سره اکبر لیکوال دا داسې سړی چې د پښتو ادب ته غزل لادن نګو او ته د غزل څه په دې ډول چې مدام ستا او مخ ته نظر وړم، چې مدام ستا او مخ ته نظر وړم، د بیلتون لیر زړه زیر او صبر وړم، که په ما دې حکم وشي چې خادم شه، که په ما دې حکم وشي چې خادم شه، دغه ستا د نغري انګار په سر وړم. ته د داسې قسمه غزلونه کله چې د پښتو ادب ته غزل لاغې نو د پښتو ادب مخ په ترقۍ روان شو او د پارسی ټکي د پښتو په ادب کې شامل شو. پښتو سره سره کومه چې هغه سوچه پښتو په هغې کې لږ انقلاب او لږ بدلون راغی او د پارسی ټکي پکې دن نه شو، خو دې سره د پښتو ادب ترقي وکړه او مخ په وړاندې لاړو، نه چې په ځای ودرېده نه چې په تنزل لاړه بلکې نور هم په مخ کې لاړه. او دې سره سره د پښتو په ادب کې تصوف رادن نشو او د لومبې د تصوف چې کوم شاعر پیر روښان صاحب او د هغه ملګري هغې د پښتو لمنې ته او د پښتو غېږې ته د تصوف شاعري راړه او د هغه چې کوم ملګري په هغې کې مرزا خان انصاري صاحب، دولت لوانی، ارزانی او مخلص صاحب دا داسې ملګري چې دوی د پښتو ادب ته تصوف راړو، د پښتو غېږې د تصوف نه ډکه کړه. دا هغه ملګري ته دو او دوی څه داسې شاعري کړې وه چې خپل اشنا د یارۍ داغ را باندې کېښود، خپل اشنا د یارۍ داغ را باندې کېښود، د دې داغ نقش عین په لیمه وړم. د دې دور کې پارسی ښې خپې مضبوطې کړې او په 11 صدۍ کې خوشحال خان بابا د پښتو نامتو او نامور شاعر چې ټول اوریدونکي پیژني، هغه او د هغه کورنۍ د هغه په اولاد کې داسې شاعران پیدا شو چې هغوی په پښتو ادب له یو نوې لب و لهجه ورکړه، یو نوې انداز یې ورکړو، یو نوې طرز یې ورکړو. د هغوی چې کوم خدمات دي د پښتو د ادب دپاره د هغوی د کورنۍ نو هغه د چا نه پټ نه دي، په هغې به انشاءالله جدا خبرې کوو، بحث به کوو. خو هغه څه وکړل د خوشحال خان بابا او د هغه کورنۍ هغوی د پښتو ادب ته د ننګ د غیرت سره د عشق او د مینې واردات هم په خپله شاعرۍ کې راوستل. لکه هغه یو ځای کې وایي چې د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته، د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته، عاشقان له نامه ننګه بې پروا وي او بلتانه هسې آتش را باندې بل کړه، بلتانه هسې آتش را باندې بل کړه لکه بل کړه د بلبل په زړه خزان اور. د خوشحال خان د دور سره سم دور د رحمان بابا چې د پښتو شاعرۍ له د تصوف ساده خو ځلیدونکي ملغلرې ورکړې او رحمان بابا شاعرونه او د هغه شاعري هغه خو په پښتو کې داسې مقام لري لکه چې د هغه کوم شعرونه دي نو اوریدونکو ته پته ده چې هغه د پښتو متلونه ګرځېدلي دي، هغه تصوفي شاعري کړې ده او یو ځان له ځانګړی مقام لري د پښتو په ادب کې، د پښتو په شاعرۍ کې. هغه به م انشاءالله چېرته ځان له خبرې کوو. هغه به وایي چې هغه یار به زه کوم خواته ګورم، هغه یار به زه کوم خواته ګورم چې هیڅ چېرته کې کون و مکان نشته. الله رب العزت د ذات په باره کې وایي چا به زه کوم ځای کې ګورم د هغه خو ځای خاص نشته، الله خو هر ځای کې موجود دی. نو رحمان بابا په شاعرۍ کې د حقیقت یو داسې تحریک وچلو چې تر ننه پورې یاد ساتلی شي. هم د رحمان بابا په وجه باندې احمد شاه بابا، بیدل، حافظ الپوري او عظیم بابا دغه تصوفي خیالات نور هم په مخ کې بوتلل او دا هم یاد ساتل پکار دي چې د رحمان بابا نه وړاندې حمید صاحب، علي خان او کاظم خان شیدا د پښتو یو جود او ځانګړی سبق وجود کې راوسته دی
او دا زما د غم شین زړه پکې خیال د یار د شونډو دا زما د غم شین زړه پکې خیال د یار د شونډو هسې رنګ زیب و زینت کړه لکه مې په شنه پیاله کې دا حمید صاحب وی او د حمید بابا ډلې پښتو شاعرۍ ته تشبیهات استعارات او کنایات ورکړل او د پښتو لمنې نورم وسیع کړه او د پښتو په ادب انتهایی زیات کار وکړو چې هغه د ستاینې وړ دی انشاءالله د هغه په زندګۍ باندې هم ځان له خبرې کوو ځکه چې د پښتو ادب له هغې چې څومره څه ورکړي دي د پښتو لمنې چې کوم ملغلرو نه ډکه کړې ده نو هغه په یو څو الفاظو کې راګیرول ډېر مشکل دي والسلام